ارغنداب ولسوالۍ کښې د تابین په نوم پل د 4.1 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د ارغنداب د رود پر سر دغه پل په تیرو جګړو کښې 40 سلنه برخه یې ویجاړه او په دې وروستیو کښې د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 4.1 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د کندهار والي د یاد پله د پرانیستي پر مهال ډاډ ورکړ چې د کندهار په ټولو برخو کښې به ورته پروژې د خلکو د ستونزو د حل لپاره پلي کړي. د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا صاحب د ارغنداب د رود پر سر د تابین په نوم پل پرانیستی. د دغه پله 40 سلنه برخه په تیرو جګړو کښې ویجاړه سوې وه، خو د اسلامي امارت لخوا بیا ځلې ورغول سو. د کندهار والي وویل دغه پل د تیرو 3 میاشتو په جریان کښې جوړ او نن رسما ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د نوموړي په خبره د اسلامي امارت مسؤلین ژمن دي چې په ټولو برخو کښې اړینې پروژې د خلکو د هوساینې لپاره پلي کړي. تقریبا په 3 میاشت کې جوړ شوی پروژ کال دغه شپې تقریبا دا نړېدلی و چې د کفار معاونین دنیا بدماشان پر دغه منطقه باندې پروژ کال ډېر جنګونه وه او دا پل نړېدلی و، په ولس باندې قطع سوی و. نو په هغه وخت کې موږ دا وعده وکړه د ولس سره د الله په کومک، نو هغه وعده پر ځای شوله الحمدلله چې ولس ته هوسایي او پل جوړ سو. د اسلامي امارت د ټولو ولس سره به داسې همکاري او خدمت ورته کوي او د مسؤلینو او د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوو چې په دې پله کې کار کړی، همکاري کړې، د ټولو څخه مننه کوو چې د ولس وعده پوره شوله او دوی ته د هوسایي لاره خلاص شوله. د کندهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي نعمت الله سراجي وویل د تابین پله 40 سلنه چارې بشپړې کړي او 4.1 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راغلی. د نوموړي په خبره د کندهار په بېلابېلو برخو کښې د ټولګټو چارو وزارت لخوا بېلابېلې رغنیزې چارې جریان لري او هڅه یې دا ده چې ولس ته اړین خدمت وکړي. د ولایت مقام په غوښتنه باندې د پوهه جامع وزارت لخوا څخه موږ پیشنهاد هغو ته وکړي او بیا مو کار شروع کړي. نو تقریبا په 3 میاشتې کې دا پل جوړ سو او لګښت چې و د دې پله چې و هغه په مخکې حکومت کې تیر نظام کې چې و هغه په 7 میلیونه قرارداد سوی و. نو بیا کوم وخت چې موږ رالو په دې کې غبن فاحش زیات و، یعنی په زیات اندازه پیسې دلته په قرارداد ورکول سوې. بیا مو هغه لغوه کړلې، نو بیا مو خپله جوړ کړي. خپله چې مو جوړ کړي 4 میلیونه و 100,000 افغانۍ پر رالې. دا هم یو قسم شفافیت د اسلامي امارت د کارو دی چې په دې اسلامي امارت په کارو بیا رغونه کې ډېر شفاف مدیریت دی او په دې کې هیڅ قسم درغلي او دغه نشته. د ارغنداب ولسوال ملا ادم اعجمي د یاد پله جوړېدل غوره ګام یاد کړ او ترڅنګ یې پر عام ولس غږ وکړ چې د دغه ډول اساسي پروژو ساتنه دې وکړي. ډېر خوشحاله سو چې جوړ سو، خصوصا د ولس د خدمت لپاره آماده سو. نو دې زموږ د پوهه جامع د رئیس او د خصوصا د والي صاحب سره ډېره مننه کوو چې په دې کې زموږ سره همکاري وکړه او موږ هم ورسره همکار سو په دې کې. نو د ولس هم نوره دا غوښتنه ده چې په آینده کې د داسې پروژو او د داسې عامه دعویو ساتنې سره موږ سره ډېر کومک وکړي چې دې حفاظت باید وکړي او ویې ساتي او نور کارونه که چېرې دوی ضرورتونه لري موږ سره شریک کړي، موږ به نور هم دا خدمات ورته وړاندې کړو انشاءالله. په ورته وخت کښې موټر چلوونکي او د سیمې خلک خوشحاله دي چې د تابین پراخ پل بیا ځلې جوړ او د تګ او راتګ پر مهال د دوی ستونزې هوارې شوې. دا پل جوړ سو، دغه د ولس پر مخ باندې لار خلاصه سوله. نو خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وله. مریضان به وه، ښځې به مریضانې وې، کوچنیان به مریضان وه چې ولایت ته به تله به دا خوا راتلله خپل تر کوره پورې بې ځان رسوي، ډېر په تکلیف کې وه. دې خدمت وکړي چې څوک دې ته تخریب ورسوي یا خرابوي هغه باید حفاظت وکړي چې پاره کم وي. ډېر خوشحاله په دې خوشحاله چې زموږ ډېر مشکل و تکلیف پر دا لاره باندې نه مو وسایل چلولی سولی او نه مو یو دغه اصلاحات و اصولو دا شی مې در ځای سره رسول. د کندهار والي په تکرار سره د کندهار ولس ته ډاډ ورکوي چې په ټولو اړینو برخو کښې ورته پروژې پلي کوي او هڅه یې دا ده چې خلک مو د هر ډول ستونزو وژغورل سي.